په یو کوچني آرام او ښکلي کلي کې یو هلک اوسېده چې نوم یې احمد و. هغه 10 کلن و، نرۍ بدن یې درلود او تل به یې په مخ کې معصومه موسکا وه. که څه هم هغه ډېر غریب و، خو زړه یې له مهربانۍ، صبر او امید څخه ډک و. احمد به هر سهار وختي له خوبه پاڅېده او له خپل پلار سره به یې د لرګیو راوړلو او نورو کارونو کې مرسته کوله. د دوی ژوند اسانه نه و، خو احمد هیڅکله شکایت نه کاوه. هغه به تل له ځان سره ویل، یو وخت به زموږ ژوند هم ښه شي. یو ورځ کله چې احمد ځنګل ته تللی و، ناڅاپه یې د بوټو ترمنځ یو کمزوری غږ واورېد. کله چې ورنږدې شو، نو یوه کوچنۍ چرګه یې ولیده چې زخمي وه او الوتلی یې نه شوای. د احمد زړه پرې وسوځېد. هغه په ډېر احتیاط سره چرګه پورته کړه او په غېږ کې یې ونیوله. هغه وویل، مه وېرېږه، زه به دې مرسته وکړم. احمد چرګه کور ته راوړه. هغه ورته اوبه او دانې ورکړې او د هغې زخمونه یې په نرمۍ سره وتړل. هره ورځ به احمد له مینې او حوصلې سره د چرګې پالنه کوله. هغه به ورسره خبرې هم کولې لکه چې یو ملګری وي. ورځې تېرې شوې او ورو چرګه ښه شوه. یوه ورځ چرګه بېرته ودرېده او لږ لږ یې وزرونه وښورول. احمد ډېر خوشحاله شو. هغه پوه شو چې مهرباني هیڅکله بې نتیجې نه وي. خو بله ورځ یو حیرانوونکی څه پېښ شول. چرګې یوه ځلېدونکې د سرو زرو هګۍ کېښوده. د هګۍ رڼا ټول کور روښانه کړ. احمد حیران پاتې شو او باور یې نه شو کولی. هغه هګۍ یې په لاس کې ونیوله او کورنۍ ته یې وښوده. ټول ډېر خوشحاله شول. دوی پوه شول چې دا یو لوی نعمت دی او باید قدر یې وکړي. له هغې ورځې وروسته چرګه هره ورځ یوه د سرو زرو هګۍ ورکوله. د احمد ژوند ورو ورو بدل شو. د دوی کور ښه شو، خواړه زیات شول او نور یې د لوږې ستونزه نه درلوده. خو تر ټولو ښه خبره دا وه، احمد خپل ښه اخلاق هیر نه کړل. هغه به له غریبو خلکو سره مرسته کوله او تل به ویل، دا نعمت د خدای له طرفه دی. کلیوال خلک به هم د احمد ستاینه کوله او هغه به د مهربان هلک په نوم پیژندل کېده. خو وخت تیر شو او یو خطرناک فکر ورو ورو د احمد ذهن ته داخل شو. یوه شپه احمد یوازې ناست و او د سرو زرو هګیو ته یې کتل. هغه له ځان سره ویل، که چرګه هره ورځ یوه هګۍ ورکوي، نو کیدای شي د نه ډېرې هګۍ وي. دغه فکر ډېر قوي شو او ورو ورو لالچ د هغه په زړه کې ځای ونیو. هغه نور صبر ونه شو کولی. هغه یوازې د ډېرو هګیو خیال کاوه. بله ورځ احمد د چرګې خواته ولاړ. خو دا ځل د هغه په سترګو کې مهرباني نه وه، بلکې لالچ و. هغه یوه سخته پرېکړه وکړه. هغه وغوښتل چې چرګه خلاصه کړي تر څو ټولې هګۍ یو ځل ترلاسه کړي. خو دا د هغه د ژوند تر ټولو لویه تېروتنه وه. کله چې چرګه خلاصه کړه، هیڅ هګۍ پکې نه وې. چرګه مړه شوه او د سرو زرو هګۍ هم تل لپاره بندې شوې. په همدې شېبه کې احمد پوه شو چې څه یې کړي دي. هغه ډېر سخت پښیمانه شو. هغه کېناست، خپل سر یې ونیوه او په ژړا شو. هغه وویل، کاشکې ما صبر کړی وای، خو اوس ډېر ناوخته و. هغه خپل تر ټولو لوی نعمت له لاسه ورکړی و. ورځې تېرې شوې او احمد بېرته خپل ساده ژوند ته ستون شو. خو دا ځل هغه بدل شوی و. هغه یو مهم درس زده کړی و. هغه پوه شو چې صبر، شکر او قناعت د ژوند تر ټولو لوی شتمنۍ دي، او دا چې لالچ انسان له هر څه محروموي. لالچ مه کوه، صبر وکړه، ځکه لږ نعمت هم لوی برکت لري. که شکر وباسې، نعمت زیاتېږي. خو که لالچ وکړې، هر څه له لاسه ورکوي.